د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 228 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 180 آیت څخه اوري كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجنو ګڼل هغه وخت یاد کړه چې شعیب هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه ده أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پیمانې ښې ډکوئ او چاته زیان مه اړوئ وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين په سمه ترازو تول کوئ او خلکو ته د هغو شیان کم مه ورکوئ په ځمکه کې فساد مه خپروئ او له هغه ذات نه وویریږئ چې هغه تاسې او پخواني نسلونه پیدا کړي دي قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين هغوی وویل ته محض یو کوډ وړاندې کړی سړی او ته نور هیڅ نه یې مګر زموږ په څیر یو انسان او موږ خو تا بیخي دروغجن ګڼو که ته ریښتونه یې نو پر موږ د اسمان کومه ټوټه راوغورځوه قال ربي أعلم بما تعملون شعیب وویل زما پروردګار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسې یې کوئ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم هغوی دای دروغجنو ګاڼه په پای کې پر هغو باندې د چترۍ ورځې یعنې د سیوري اچونکې ورځې عذاب راغی او هغه د ډېرې ویرونکې ورځې عذاب و إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين دا قرآن دی رب العالمین لخوا نازل شوی دی روح الامین یعنی جبرائیل هغه تا ته راوړی دی تر څو چې ته له هغو خلکو څخه اوسې چې د خدای لخوا د خدای د بندګانو تنبیه کوونکي دي بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين په روښانه څرګنده عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یوه نښانه نه ده چې د ده په حقانیت باندې د بني اسرائیلو علما پوهیږي ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
خو د دوی تعصب تر دې اندازې پورې دی چې که دا مونږ پر یوه عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او اورولی وای بیا به هم دوی نو منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. په همدې ډول موږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدی شي؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ تا څه فکر کړی دی که مونږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چړچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کیږي نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ګوره مونږ هیڅکله د کوم کلي خلک له دې نه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او مونږ ظالمان نه وو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو راخیستی راغلی نه دی نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي. هغوی خو آن د دل اورېدلو نه هم لرې ساتل شوي دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نو ای محمد له الله سره کوم بل معبود مبلا کنه نو ته به هم له سزا موندونکو څخه شي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. خپل ډیر نږدې خپلوان وویروه او له مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه خو که هغوی ستا نافرماني وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅخه بریځمه یم او په هغه برلاسی او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل یعنی لکه قیام سجده او داسې نور ګوري. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ای خلکو آیا زه تاسې ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ هغه په هر دروغ جوړونکي بدکار باندې نازلیږي. د اورېدو خبرې په غوږونو کې پوکوي یعنې غوږ نیسي او له هغو نه زیاتره دروغجن وي. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر شاعر نه دی پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک ځي.
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون آیتن نویني چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي